ان الله تعالی ينزل الى السماء الدنيا. په صحیح حدیث کې راغلی الله سبحانه و تعالی اسمان د دنیا ته د شپې را کوزيږي حين يبقى ثلث الليل الاخر، کله چې د شپې درېمه حصہ شي او د چربانګو د پېشمنی ټیم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ای زما امته ستاسو رب چې د اسمان د دنیا ته راځي په اخري شپه کې، د شپې په اخري حصہ کې اسمان د دنیا ته را کوزيږي او یې فرمایي مَن يدعوني فاستجيب له. ای زما بندگانو څوک دی چې هغه زمانه دعا وغواړي چې زه هغه دعا قبول کړم. مَن يسألني فأعطي له فأعطيه، څوک دی چې زمانه سوال وکړي چې هغه خپل حاجت زور کړم او پوره کړم. ومن يستغفرني فأغفر له، او څوک دی چې هغه زمانه بخنه وغواړي چې زور ته بخنه وکم. الله سبحانه و تعالی هر شپه د आवाज کوي، لیکن هغه خلک ډیر بد قسمت دي چې د الله د आवाज نسیده غافل پراته دي، د شپې منځونه نه کوي. حمار بالليل جيفه بالليل حمار بالنهار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ورځې د خپ شان چلیږي او دارنګ د شپې د مرداري په شان پروتي. د الله سبحانه و تعالی د आवाज نه څوک نه خبري. الله دعوت ورکوي اے خلکو زمانه دعاګانې وغواړي، ستاسو دعاګانې ز قبول کم. اے انسانانو زمانه سوال وکي، ستاسو سوال ز قبول کم. اے انسانانو زمانه بخنه وغواړي، ز تاسو ته بخنه وکم، ز تاسو ته مغفرت وکم. زما محترمونو تاسو ډیر زیات کمزوري، ډیر زیات ګناګاری. دې خپل ګناهونو مغفرت چې د الله نه غوښتل لا پکار دي چې الله موږ د خپل ګناهونو سکه دا معاف کړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي افضل الصلاه بعد الفریضه صلاه الليل. د فرض منځ نه ورسته د ټولو نه بهترین منځ او خیسته منځ چې هغه د شپې منځ دی. زما محترم یوازې فرض منځ دا به ام ادا کو، دا خامخا فرض دی، فرض عین دی، هر نارینه او زنانه به دا کوي. لیکن د دین علاوه د الله لپاره نور بندگی او نفلی بندگی د شپې په کار ده چې سړی د شپې را پاسي او الله رب العالمین ته څه دا وجاړي او به خاص کر چې چا په ګیره کې سپین لګیدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سپینګي چې دغه په اسلام کې ګیره سپینه شوی ده الله ته چې اخلاص اوچت کې چې الله ما ته بخنه وکي، یا الله زموږ سوال قبول کړي. الله رب العالمین دغه دعا خامخا قبلای. الله یې مال د سپینګری نشي کم دی. خیر عزیز ما محترم زمونږ استادو د ډیرو ملګرو په ګیرو کې د سپین لګیدلی دي. تاسو چې الله تعالی سوچت کوي الله ستاسو نه حیا کوي. حیا د الله رب العالمین صفت ده. الله ستاسو نه حیا کوي، الله رب العالمین ستاسو دعاګانې سکه دا قبلای. حدیث ابي مالک الاشعری رضی الله تعالی عنہ ده وی الله نبی فرمایلی دي زما محترم د شپې د منځ فضایل وګورئ، دې مراتب وګورئ چې الله تاسو له پدې باندې کم نعمتونه درکړي. ابو مالک الاشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی الله نبی فرمایلی دي ان فی الجنه غرفا، په جنت کې یو قسم ته بنگلې دي، بنگلې الله جوړی کړی دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یرا ظاهرها من باطنها، داغه ظاهر د باطن نه لیدل کېږي، لیدل شي. وظاهرها وباطنها من ظاهرها، او داغه باطن چې د ظاهر نه لیدل شي. بار طرف د دن نه لیدل کېږي او دن طرف د بار نه لیدل کېږي. دا سه زبردست معنی او نعمتونه الله رب العالمین په دې کې څه کړی دا تیار کړی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اعدها الله رب العالمین دا معنی او دغه کمرې او دغه زبردستی قبیله چا د پاره تیار کړی دي. لمن اطعم الطعام، دا هغه چا د پاره چې هغه طعام ورکړي، خلکو له ډوډۍ ورکړي، میلمه باندې ډوډۍ خوري، په یار دوست باندې روټۍ خوري، دلاري په مسافر باندې روټۍ خوري، عام خیراتی روټۍ کې مسلمانانو له ورکړي. دغه بنگلې او دغه کمرې او دغه زبردست کمرې الله سبحانه و تعالی دې خلکو د پاره تیار کړي، کم چې هغه روټۍ انسانانو ته ورکړي. او الله رسول فرمایي وافش السلام، دا هغه خلکو لپاره تیر کړی چې هغه سلام خوري، په مسلمانانو باندې سلامونه اچي. زما محترم او کوم خلک چې سلامونه ډیر اچي، الله به دغه کمرې او دغه غرفې سکه دا ورګي. سلام په دې زمانه کې څه شي ختم شوی دی. د الله نبی فرمایي د قیامت د علاماتو نه ودا علامه ده چې تسلیم الخاصه، صرف په خواصو به خلک سلام اچي، په هر مسلمان باندې به نه اچي.
نو سلام سکه دا خور کوي او ابشو السلام د الله رسول اسلام خور کوي تاسو مانځه کې په مسلمان سلام اچول شي د قران تلاوت کې پاغي کې پیما اچول شي صرف په يهودي باندې سلام ما چوا د قضای حاجت او د امتیاز په وخت کې بچا باندې سلام ما چوا نور سلام دا خور کې زما محترم جمعه ته چې راځي کې خطبه کېږي ام سلام واچوي دا سنت طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اسلام تاسو خور کوي د دې سلام ورو د پاره الله سبحانه و تعالی د بنگلې تیاری کړي په جنت کې او د الله رسول فرمایي وصلى بالليل والناس نيام او دا هغه خلک دی چې د شپې منځونه کوي په داسې حال کې چې خلک ټول په خوب باندې پراته دي دا درې صفات چې بچا کې را جمع شو لمن اطعم الطعام سوق چې روټي ور کوي وافشى السلام سوق سلامونه خوري وصلى بالليل د شپې منځونه کوي والناس نيام او خلک ودی الله رب العالمین دغه کمرې او دغه باغونه او دغه جنتونه الله دې انسان لپاره سګړیا تیار کړی